اوس مونږ فارموله به څنګه جوړو؟ د ټولو نه اول خو به تاسو داسې کار وکړئ، د شړشمو تیل به راوالی نیم کیلو د شړشمو تیل ما راواغېستلو، دا مې دې سیس ته اډ کړ، نیم کیلو د شړشمو تیل. صحیح ده. شړشمو تیلو نه بعد به تاسو داسې کار وکړئ چې 200 ګرامه زیتون تیل به راوالی، 200 ګرامه زیتون تیل. 200 ګرامه زیتون تیل هم راواغېستل، دا هم دې شړشمو تیلو کې میکس کړي. صحیح ده. 200 ګرامه د زیتون تیل هم چې کله شړشمو کې واچول، د هغې نه بعد به چې دی نو دا تاسو ما سره کتی شئ المنډ آیل، دې ته بادامو تیل وایي، دا به تاسو راوالی او تقریبا 200 ګرامه دا به دې ته اډ کړئ. 200 ګرامه دې ته اډ کړو. د دې نه علاوه په بازار کې مونږ سره یو بل تیل میلاویږي چې هغه ته مونږ وایو کیسټر آیل. کیسټر آیل به تاسو راوالی 200 ګرام بادام دې ته واچوئ، 200 ګرامه به دې ته اډ کړئ. صحیح ده. دا چې اډ کو، د دې نه بعد به تاسو داسې کار وکړئ چې 150 ګرام به کوکونټ آیل راوالی، د کوکونټ آیل وایي. صحیح ده. بازار کې میلاویږي تیل والا سره، او دا به هم دې ته اډ کړئ. صحیح ده. دا ما دې کې واچول. صحیح ده. دا کوکونټ آیل دی ما سره. د دې نه بعد به تاسو داسې کار وکړئ چې دا ما سره میتي دانه ده. میتي دانه دا پنساري سره میلاویږي، 100 ګرام به دا راوالی، 100 ګرام، او دا به هم دې تیلو ته اډ کړئ. صحیح ده. تیلو ته ما واچو. د دې نه بعد به تاسو داسې کار وکړئ چې کلونجي به راوالی 100 ګرام، هغه 100 ګرام کلونجي به مونږ دې تیلو ته واچوئ. د دې نه بعد به تاسو داسې کار وکړئ چې یو غوټه به تاسو پیاز راوالی، هغې سره یو غوټه ادرک درمیانه به تاسو راوالی، کټ به یې کړئ، هغه به هم دې ته اډ کړئ. صحیح ده. دې تیلو ته ما واچو. صحیح ده. د هغې د اچولو نه بعد تاسو به داسې کار وکړئ چې مارکیټ کې امله میلاویږي، امله اب 200 ګرامه تاسو راوالی، ګرینډ به یې کړئ، مطلب مثال په طور پوډر به یې کړئ، پوډر به ترې وباسئ او هغه به هم تاسو دې ته اډ کړئ. دا څومره ایټمې چې ما راواغېستې ما دې ته اډ کړې، دا مثال په طور ما سره امله ده، ما دې ته اډ کړې. د دې نه بعد دا ټول چیزان به مونږ راوالو. صحیح ده. دا مونږ سره تیار شو، دا ما سره د دې مکسچر تیار شو. اوس د دې نه پس به چې کوم دی دا مونږ ټول واړو او دا به مونږ په اور کیدو، هیټ باندې به یې کیدو، دې له به لږ هیټ ورکو، ګرموالی به له ورکو.